قدرمن اوریدونکو نن د 2000 میلادي کال د دسمبر د میاشتې لومړنۍ نیټه او د سهشنبه ورځ ده. د اول انډیا رادیو پښتو څانګې څخه خبرونه خپریږي. ویان ممتاز ولی یوسفزی په پیل کې د خبرونو سرټکی. لومړي وزیر نریندر مودي د کووډ 19 واکسین په جوړولو کې بوخت دریو ټیمونو سره خبرې ترې وکړلې او د نور زیات هڅې کولو غوښتنه کړې. هند له SCO سره خپل همکاري نور غځولو ژمنه کړې. وکاس سوروپ په هیواد کې د کووډ 19 وبا د رغېدلو کچه 93.9 ته رسېدلې. بنگلاديش د کووډ 19 واکسین 10 میلیون خوراک په ویډیا برابر کړي. جان بایدن د ټرمپ په وړاندې په اریزونا او ویسکوسین کې د ګټلو تصدیق شوی. ټاکل شوی ولسمشر جان بایدن جنت یلین د مالیې چارو وزیر او نیلا ټنډن د مدیریت او بودیجې رئیس په توګه نومولي. اوس بشپړ خبرونه واورئ. لومړي وزیر نریندر مودي تیر ماښام د کووډ 19 واکسین په جوړولو کې بوخت درې ټیمونو سره په مجازي ډول ناستې ترسره کړلې. دا ټیمونه د پونه د جنووا بایو فارماسیوټیکلز لیمیټډ، بایولوجیکل لیمیټډ حیدرآباد او ډاکټر ریډیز لیبارټریز لیمیټډ حیدرآباد څخه دي. ښاغلي مودي د کووډ 19 وبا د مخه نیولو یو واکسین سره حل وستلو لپاره دغه کمپنیو ساينس پوهانو د هڅو ستاینه وکړه. نوموړي دا نظر هم ښکاره کړ باید چې هغوی د هغوی ګټورتیا په شان واکسین او ورته لرونکي موضوعګانو په هکله په اسانه ژبه کې ولس ته د معلومات په برابرولو کې زیاتې ګړې هڅې وکړي. د بارولو یو ځای نه بل ځای ته لیږدولو او د واکسینونو د لیږلو یخ لړۍ سره اړوند په موضوعګانو هم خبرې ترې وشولې. له دې نه وړاندې لومړي وزیر په احمد آباد کې د زایډس بایوټیک پارک، په حیدرآباد کې د بھارت بایوټیک او په پونه کې د هند سیروم ادارې ولیدلې. د شنګهای د همکارۍ سازمان SCO د شورا د حکومتونو سرمشرانو 19مه ناسته د کوم مشري مرستیال ولسمشر وینکیا نایډو پر غاړه وه د ګډې اعلامیې په منظور کولو پای ته ورسېده. په مجازي توګه رسنیو ته وینا په کولو د بهرنیو چارو په وزارت کې د لویدیځ سکرټر وکاس سوروپ وویل چې دا لومړی وار دی چې دا د هغې راهیسې د هند مشرۍ تر لاندې د سرمشریزې کچې ناسته وه کله چې هغې 2019 میلادي کال کې د شنګهای د همکارۍ سازمان SCO بشپړ غړیتوب ترلاسه کړی و. نوموړي ویل چې هند د شنګهای همکارۍ سازمان SCO یو مهم سیمه ییز سازمان په توګه مني، لدې کبله چې د سولې، امنیت، سوداګرۍ، اقتصادیاتو او فرهنګ ډګرونو کې همکارۍ ته وده برابر کړی شي. نوموړي ویل چې هند په سازمان کې یو فعال، مثبت او تعمیري دنده ترسره کولو سره سره له SCO سره خپل همکاري نور زیات د غځولو ژمنه کړې. هند د کووډ 19 وبا پر وړاندې په مبارزه کې پام وړ مهمه پړاو تیر کړی. پرله پسې په 40 ساعتو کې هر ورځ د 90 قضیو شمېر له 50,000 نه ټیټ پاتې شوی. په تیرو 40 ساعتو کې کابو 11,000 نوي تصدیق شوي قضیو خبر ورکړ شوی، کله چې په ورته مودې کې په بریالي ډول 42,000 کسان روغ شوي. تر اوسه پورې کابو 88 او 90,000 څخه زیات ټول ټال رغېدنې پیښو سره ملي رغېدنې کچه 93.9 سلنې ته رسېدلې ده. په هیواد کې د رغېدلې پیښې د فعال پیښو پرتله کابو 20 چنده زیات دي. د هیواد د فعال پیښو پیټې هم له 15 سلنې څخه ټیټ پاتې دي. نن په هیواد کې ټول ټال فعال پیښې 4,15,000 او 603 دي.
کوم چې د ټول ټال خبر ورکړ شوی د پیښو یوازې 4.0 برخه وړاندې کوي. د روغتیا وزارت ویل چې د مړینې په شرح کې هم ډیر کمی راغلی او کوم چې 1.45 سلنه دی. یاد وزارت خبر ورکړی چې په تیرو 40 ساعتو کې 482 څخه زیات د کسانو د مړ کېدو خبر ورکړ شوی. د بنگلاديش حکومت اعلان کړی چې هغه به خلکو ته د کووډ 19 واکسین 3 کروڑه خوراک په ویړیا برابر کړي. د لومړي وزیر شیخ حسینه تر مشرۍ د کابینې ناستې وروسته رسنیو ته معلومات په برابرولو د کابینې سکرټر خانګر انوار الاسلام وویل چې حکومت د هند سیروم ادارې څخه د آکسفورد آسټرازینیکا کووډ 19 واکسین 3 کروڑه خوراک ترلاسه کولو لپاره لمخکې څخه اجازه ورکړې ده. د واکسین برابرولو په باب د تفصیل په ورکولو د کابینې سکرټر ویل چې حکومت به د روغتیا نړیوال سازمان لخوا ټاکل شوی په پروتوکول عمل وکړي چې د واکسین ورکړې کېدونکي خلک منتخب کړي. د امریکې د ویسکوسین او اریزونا کې په ویسکوسین کې د یو بیا شمیرنې وروسته د امریکې منتخب شوی ټاکنې بریا تصدیق شوی. دغه شمیرنې د بایدن د بریا فرق زیات کړ او په اریزونا کې د پایلو تصدیق وکړ. د اریزونا پایلو تصدیق پکولو ډیموکرات د کیټي هوبس سیکریټر او یو ریپبلیکن والی ډاوګ ډوسه د ایزورنا د ټاکنو بشپړتیا دفاع وکړه. د متحده ایالاتو ټاکلي ولسمشر جان بایدن د فدرالي زیرمو پخوانی رئیسه جنټ یلین د خزانه منشي لپاره د هغه نوماند وزیر په توګه ټاکلې ده. سنا د دې تصدیق کړي او هغه به لومړنی ښځه وي چې دا منصب پر غاړه ولري. نوموړې لوړو اقتصادي منصبونو لپاره ټاکل شوی په یو شمېر ښځو کې شامله ده. د بایدن انتقالي ټیم ویل چې نور شخصیتونه که تصدیق وشو نژادي خنډان مات کیه. د هند امریکایي نیلا ټنډن د مدیریت او بودیجې د دفتر رئیس په توګه نومول شوې ده. نوموړې د سپینې ماڼۍ اقتصادي ټیم هم برلاک په کوم کې اقتصاد پوهان سیسلیا راوز، جیرډ بیرنسټن او هیتر بوشي شامل دي. د امریکای متحده ایالاتو د چین په ملي الکترونیکس وارداتو او صادراتو کارپوریشن په شرکت بندیزونه ولګول او په هغه تور پورې کړي چې په وینزویلا کې دیموکراسي ته د زیان رسولو ولسمشر نیکولاس مادورو هڅو ته ملاتړ برابروي. په چین تور په پورې کولو د امریکای بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو ویل چې د چین په ملي الکترونیکس وارداتو او صادراتو کارپوریشن دولتي مخابراتو برابرونکو ته سایبر ملاتړ او تخنیکی ماهرین برابروي. د ایتھوپیا لومړي وزیر ابي احمد پرون د هیواد په پارلیمان کې له مکلې څخه یو باغی شمالي غورزنګ وستلو لپاره د خپل عسکرو ستاینه وکړه. خو د ټیګریان ځواکونو مشر ویل چې هغوی اوس هم مقاومت وړاندې کوي. ابي پارلیمان ته وویل چې په اساسي قانون تیرې شوی خو بیا ولکه په ترلاسه کولو کې 3 کال نه بلکې ځواکونو 3 اونیو کې ترلاسه کړه. فدرالي ځواکونو د اونۍ په آخر په سیمایي مرکز مکلې قبضه کړې او د ټیګری پیپلز لیبریشن فرنٹ پر وړاندې د بریا اعلان کړی و. د امریکای متحده ایالاتو په دوامدار جنگ اندېښنه ښکاره کړې او د دښمنیو په بشپړه له منځه وړلو او خبرو اترو لپاره غږ کړی دی. او په برازیل کې د امیزون باراني ځنګلونو پرې کول د هیواد خلایي ایجنسۍ راپورونو له مخې 2008 میلادي کال راهیسې خپل تر ټولو لوړې کچې ته رسېدلې.
2019 میلادي کال د اگست میاشتې نه واخلئ تر د 2020 میلادي کال د جولای میاشت پورې ټول ټال 1088 مربع کیلومتره باراني ځنګل تباه کړی شوی. دا یې د تیر کال پرتله 9.5 سلنه زیات دی. امازون یو مهم کاربن غازو زیرمتون دی کوم چې د نړیوالې تودوخې سرعت ورو کوي. برازیل ولسمشر جیر بولسونارو د نړۍ ټولو نه لوی په باراني ځنګل کې د کرهڼې او کیندنې کارونو ته ډاډ برابر کړي. د خبرونو پای. پروانو حالاتو یو تبصره. د تبصرې عنوان دی د هند او نیپال ترمنځ اړیکې د ودې په لور. لیکنه د منجیو سنگھ پوری او جباړه وینا د هریندر کمار سواتی. د هند بهرنیو چارو سکریټر هرشوردن شرنګلا 13 اونۍ کاټمانډو ته سفر کړی. نیپال ته د هند پوځي مشر سفر څخه وروسته د نوموړي دا سفر به له نیپال سره د هند اړیکې بیا ځای په ځای کولو او اړیکو ته د پام وړ ټینګوالي ورکولو کې مرسته وکړي. د هند نیپال اړیکې په نړۍ کې ساري نه لري او دا د ډوډۍ او د لور په څیر اړیکې دي او د خپلمنځي آزاد سرحد لري. څومره چې اړیکې نږدې دي هغه عمره د پیژندنې د توپیر له امله فطري پیچلتیاوې هم شتون لري. البته دغه همالیایي هیواد د سیاسي جوړښت ځینې برخې دې ته لیواله دي چې د هند سره د اړیکو کې د چین کارډ ولوبوي. د روان کال ډیر وختونو په اوږدو کې د خوځښت بندیز او له کورونا سره اړوند د قرنطین اړتیاو یقینا یو څه ټولنیز واټن ته دوام ورکړو، مګر بیا هم هند نیپال ته د کورونا بحران په جریان کې طبي او نورې مرستې چمتو کړي. دا د بهرنیو چارو سکریټر په توګه تر ګمارل کېدو وروسته نیپال ته د ښاغلي شرنګلا لومړی سفر و، مګر دا یوازې د پوهه د ترلاسه کولو لپاره سفر نه و. نوموړي د خپل نیپالي سیال بھرت راج پودیال سره خبرې وکړې چې هم یې په دې وروستیو کې د نیپال د بهرنیو چارو د سکریټر په توګه دنده پیل کړې. دې سفر د نیپال د ولسمشر، لومړي وزیر، د بهرنیو چارو وزیر او د مخالف ګوند د مشرانو په ګډون نیپالي مشرتوب سره د لوړې کچې غونډو ته هم لاره هواره کړه. دغه غونډې په جریان کې د دوړخیزو اړیکو بیلابیل اړخونه وڅېړل شول او د کووډ 19 وبا په واسطه رامنځته شوي محدودیتونو وروسته هم په وروستیو میاشتو کې مثبت پرمختګونه تر سترګو کړل. حتی د بند په جریان کې هم د هند او نیپال ترمنځ سوداګریز او اقتصادي فعالیتونه ترسره کېدل او همدې سره پراختیایي شراکت هم روان و. د ناستې په جریان کې بحثونه د ځانګړو اقداماتو په اړه وو چې څنګه زر تر زره د پنچیشور سو اړخیزه پروژه او نوې اقتصادي نوښتونه په لار اچولو په شمول نورې مهمې پروژې رامنځته شي. دواړو لوریو د سرحدي مسلو په اړه خپل نظرونه هم شریک کړل او تر مناسبو دوړخیزو جریاناتو لاندې دا مسلې پر مخ بیولو په لارو چارو بحث وکړه. د نیپال لومړي وزیر کے پی شرما اولی او د هند بهرنیو چارو سکریټر ترمنځ په لیدنه کې مخامخ بحث وشو. دواړو خواو ټینګار وکړو چې دوړخیزې اړیکې او خلکو ترمنځ رابطه باید نوره پیاوړې شي. پرمختیایي ملګرتیا د هند او نیپال ترمنځ د اړیکو یوه لازمي برخه ده او د بهرنیو چارو سکریټر دغه سفر د روانې پروژې ژورې کتنې او د کووډ 19 سره اړوند همکاریو ته فرصت برابر کړ. دا په حقیقت کې د خوښۍ وړ خبره ده چې حتی د ناروغۍ په جریان کې د هند له جینګر څخه د نیپال جنکپور ته د ریل پټلۍ چې د هند لخوا په پړاخه گیج کې بدل کړې شوی د هند EMU ریکس سره پیل شو. د بهرنیو چارو سکریټر همدارنګه د ګورکھا ولسوالۍ ته سفر وکړ کوم چې د 2015 کال زلزلې مرکز و او د هند په مرسته هلته جوړ شوي 3 ښوونځي پرانستل. د هند او نیپال د اړیکو یو بل مثبت اړخ بودایزم دی. ښاغلي شرنګلا د مننګ په ولسوالۍ کې د هند په مالی مرسته جوړ شوی د تاشپ تاری ګومپا په نامه یو روحاني ماڼۍ پرانستله. د نیپال بهرنیو چارو سکریټر پردیپ کمار ګیاوالی سره د لیدنې پر مهال د هند بهرنیو چارو سکریټر د هند حکومت لخوا د ډالۍ په توګه د ریمډیسویر
2000 پیچکارۍ نیپال ته وسپارلې. دا مرسته د هند د هغه همکاریو تعقیب دی چې پخوا یې نیپال ته د کووډ 19 په تړاو په ملاتړ کې کړی دی. په دې مرستو کې ضروری درمل، تجهیزات او ظرفیت جوړونه شامل ده. د پیچکارۍ د سپارلو پر مهال د بهرنیو چارو سکرټر د لومړي وزیر مودي د ژمنې یادونه وکړه چې پکې نوموړي ویلي وو چې په هند کې تولید کیدونکي د کووډ واکسین نه یوازې د هند خلکو لپاره بلکې د ټول انسانیت لپاره دی او هند به دا واکسین هر چاته د لاسرسي وړ او ارزانه جوړ کړي. هغه دا هم روښانه کړه چې اول لومړیتوب به د نیپال په څیر نږدې ګاونډیو او ملګرو هیوادونو ته ورکړل شي. د بهرنیو چارو سکرټر لخوا لیدنه باید په راتلونکي اونیو او میاشتو کې د هند او نیپال ترمنځ د پرله پسې لوړې کچې بوختیاو لپاره لاره هواره کړي او د هند او نیپال اړیکې داسې دي چې کله کووډ د ټولنیز واټن غوښتنه کوي نو د دواړو هیوادونو ترمنځ باید هیڅ ټولنیز او جوړښتي واټن شتون ونه لري.